سلام وخت په خیر په دې هیله چې روغ جوړ او صحتمند وي. د نن ورځې خپرونه مو د مچلغو بند په اړه ده چې راسره ملګري په دې اړه خبرې کوو. د مچلغو بند چې د پکتیا ولایت د احمد آباد ولسوالۍ کې موقعیت لري چې دغه بند د پکتیا لپاره یو ډیر مهم رول لري. نور معلومات بل شینواري صاحب څخه اورو. ډیر مننه. اول سلامونه ټول دوستانو ته، ګران ورور ته، تاسو ته خدای وکړي چې ټول روغ او جوړ اوسئ. د مچلغو بند چې دا د پکتیا ولایت په سیند باندې جوړیږي چې دا 58 متره جګوالی لري. همدا رقم چې د 6.15 کیلومتر مربع د کاسې ذخیره ده چې اوبه هغومره ذخیره کوي او په دې بند کې 15.30 میلیونه متر مکعب اوبه شتون لري. مننه شینواري صاحب. صافی صاحب تاسو کوم معلومات لرئ په دې اړه؟ ډیره زیاته مننه. زه هم په خپل وار سلامونه وړاندې کوم تاسو ته، شینواري صاحب، تاسو او ټولو قدرمنو لیدونکو ته. د پکتیا ولایت د مچلغو بند د جوړېدلو د 2 کلن ځنډ څخه وروسته په دې پروژې باندې دوباره د پار کار کولو پیل شوي دي چې کار پرې جریان لري. د افغانستان د اوبو او انرژۍ وزارت په دې باندې سروې کړی چې د دې کومه بودیجه په ده باندې مصرف کېږي هغه 22 میلیونه ډالر ده. د دې وزارت پر بنسټ باندې دا بند کولی شي چې تر 1800 هکټاره ځمکه خړوبه کړي او د دې ترڅنګ کولی شي چې 300 کیلو واټه برېښنا تولید کړي. نو د دې بند بله ډېره مهمه ګټه دا ده چې دا کولی شي تر 900 کورنیو پورې د خوراکي پاکې او خوږې اوبه برابر کړي، زمینه مساعده کړي، زموږ وطنوال د پکتیا اوسېدونکي د هغه څخه استفاده وکړي. مننه صافی صاحب. واقعا چې د دغه بند په جوړولو سره پکتیا ولایت به ډېر پرمختګ وکړي، همداسې احمد آباد ولسوالۍ. شینواري صاحب نور کوم معلومات که راکوئ؟ ولې نه ورور، لکه څنګه چې د ورور ویلې دغه بند څومره چې اقتصادي ګټې لري، هماغومره چې برق تولیدوي، خلکو ته پاکې اوبه ورکوي. نو د بند ته راچوه اول ځل د سردار داود خان وخت کې پوره شوې نه وه خو نیمه پاتې وه. نو هغه نه بعد بیا په ده باندې مصرف شوی او زیات بودیجه پرې باندې لګېدلې وه. لکه څنګه ورور شوی 22 میلیونه ډالر په ده باندې اصلي بودیجه تعیین شوې وه، خو د نه بیا د هغه ټایم نه تر د حامد کرزي د پاچاهۍ وخته پورې هغه وخته پورې 1 میلیارد افغانۍ په ده باندې مصرف شوی او بیا هم دغه کار لا نه و بشپړ شوی. نو همدارنګه په 1990 کال کې چې بیا د سروې شوه، بیا د لپاره کومه بودیجه تصویب کېده هغه 20 میلیونه ډالر وه چې بیا هغه د شرکتو ته داوطلبي ته مخکې شوه چې کوم شرکت هغه واخلي هغې آبادۍ لپاره. خو بیا د وزارت مالیې هغه رد کړ چې ځکه په ده باندې د بودیجې مصرف مخکې هم زیات شوی او د نه بعد چې 20 میلیونه ډالر نور مصرف وشي هغه لږ څه مشکل کېده. نو بیا هغه لږ څه ځنډ پکې وشي هغې پروژه کې او اوس کار پرې شروع ده. اوس هم کار پرې روان ده. بعد لکه څنګه ورور چې ویلې د 2 کاله د کار ځنډ و، نو اوس یوې روسي پروژې دغه کار اخیستی دی، کار پرې روان دی. مننه شینواري صاحب. صافی صاحب تاسو که نور معلومات راکړئ په دې اړه؟ ډېره زیاته مننه سعادت صاحب. نو په دې باندې بند باندې دا 3م ځل لپاره کار شروع شوی ده. دا یې 3مه دوره ده چې په دې باندې دوباره کار پیلېږي. نو په دې کې انجینران چې کوم دي هغه ټول الحمدلله زمونږ افغاني انجینران دي. ټول اقتصاد له پلوه که وګورو زمونږ په هېواد کې د کاروبار زمینه ډېره کمه ده. نو د سره ډېر زمونږ وطنوالان په کار باندې بوخت کېږي. په دې کې کولی شي د کار زمینو ته برابر شي، کار وکړي او دا ډېره یو ښه خبره ده زمونږ د هېواد لپاره. مننه صافی صاحب. دغه د مچلغو بند چې و د دغه اول ډیزاین او کومه نقشه چې وه د سردار محمد داود خان وخت کې دغه نقشه هر څه جوړ شوي وو چې باید په دې باندې کار هم شروع شوی وو او دغه نقشه هر څه په 80مه لسیزه کې دا هر څه ترسره شوي وو چې کار لا نه و پرې شروع شوی. نو لکه څنګه چې ملګرو ویلې چې دا 3م ځل ده د ډېر تحولاتو له لاسه، دا 3م ځل ده چې په دې باندې کار شروع کېږي او تر اوسه پورې لا تکمیله نه ده. نو خدای دې وکړي چې ژر تر ژره تکمیله سي او د پکتیا ولایت او د افغانستان لپاره د آبادۍ سبب وګرځي. شینواري صاحب نور که څه معلومات لرئ؟ ول نه ورور، لکه څنګه دغه بند چې پوره شي د سره هغه د کومې حصې هغه دغه حصه چې دا زیاتره د غرونو شاوخوا کې ده،
د دغه بند زیاتره اوبه هغه ځمکو ته ځي چې هلته د وچې ځمکې وي هغه مخکې حاصلات نه کېده چې ورور ویلې دې سره دغه 1.8 هکتار ځمکې چې دا ورسره دغه شي سرسبزې شي او آباده شي نو دې سره د افغانستان زراعت سره ډېره ګټه ورکوي همدارنګه ډېر زیات محصولات به افغانستان د خلکو ته تیار کړي. مننه ګران دوستانو چې تر دې وخت را سره وي. مننه کور مدان، تاسو نه هم مننه. شینواري صاحب مننه کور مدان. د خدای په امان.